تش په نوم د نړۍ مسلمانان د له دې اعلامیې څخه عبرت واخلي. په افغانستان کې د سویډن هېواد د فعالیتونو د متوقف کېدو په اړه د اسلامي امارت اعلامیه. وروسته له هغه چې په سویډن هېواد کې د الله جل جلاله د نجات بخونکي کتاب قرآن کریم سپکاوی وشو او د مسلمانانو د عقیدې د توهین اجازه ورکړل شوه، تر څو چې د دې شوم عمل له امله له مسلمانانو څخه عفو نه وي غوښتل شوي. اسلامي امارت په افغانستان کې د سویډن هېواد د هر ډول فعالیت د درېدو امر کوي. د اسلامي امارت اړوند ارګانونه مکلف دي چې د یادې لارښوونې تعمیل لپاره په عاجل ډول لاس په کار شي. د افغانستان اسلامي امارت له نورو مسلمانو هېوادونو څخه هم غواړي چې د سویډن د ګستاخانه عمل په وړاندې له هغه هېواد سره په خپل تعامل غور وکړي. والسلام. د افغانستان اسلامي امارت.